یو ښځه و د هغې نوم نایله او یو سړی و د هغه نوم مسو. نو د دې مسو نایله یو بل سره ناجایز تعلقات نو دواړه راغلي و د بیت الله طواف یې کو. نو چې طواف یې کو چې یو بل ته یې وکتل نو ویې خاندل چې زه کار خوښ شو، یو هم راغلی و بل هم راغلی و. نو پخوا خو دومره خلک نو چې طواف یې کو. نو دواړه بیت الله ته وردننه شوي دي او یو بل سره مشغوله شوي دي. الله پاک هغه قهر په جوش کې راغی چې ناروا او بیا په حرم کې او د بیت الله په دننه ځمکه کې الله پاک د دواړو نه ګټې جوړې کړې، ګټې د عبرت او د نمونې دپاره. عرب چې خبر شو چې خاص ظالمانو د الله په کور کې هم ناروا وکړل، دا دومره غلطي، ډېر سخت ورته غوسه و. کېناستل په خپل مابین کې یو میټینګ شروع کړه چې دوی له خو زبردسته سزا پکار ده، الله ته ګټې جوړې کې خو زبردسته سزا ولا پکار ده چې تر قیامته پورې ته خلک عبرت والي. مشوره کېده چې څه سزا ولا ورکړي. یو کس ورته وایي دا حج به چونکې د قیامته پورې وي نو زه دا یو ګټه به په مروه کېدو او دا بله په صفا کېدو. نو اسم چې خلک حج وکړي نو بیا هغه طواف زیارت کې د صفا او د مروه په مابین کې چکرې وي، منډې وي، ځي راځي. نو چې زه صفا له لاړ شي نو دا یو ګټه هلته پرته نو سپلی به روباسي نو دا به پې وی، او چې مروه له لاړ شي نو دا بله ګټه به پې وی چې ښې بېعزتي کېږي. شیطان ورته یو سوچ را مخکې کړ، یو ګټه په صفا کېښوده او یو په مروه باندې کېښوده چې چا به سعی کوله نو بس دوی به سپلی روغ که او چې ډش شو نو صاحب هغه ګټې له رابروه بلې ګټې له رابروه. سوچ وکړه چې ستا په نظر کې خو تا ته ښه کار ښکاري، لیکن دا خو تا د سعی او د طواف حصه دې وګرځوله، دا خو د هغې حصه نه ده. شیطان اوس خطا کول کوي. نو یو کس به م په سر و په بل کس به م په سر و مس ویړم پې یخو. دا کار شروع شو. نو چې چا سره به پیزار نو هغه به وله په لاس باندې سپېړه ورکوله ووبې. د الله شان ته ګوره چې څه ورځې تېرې شوې او دغه خلک مړه شو. نو هغوی ویل یره زمونږ دا مشران نه پوهېدله د لاس باندې چې بیا وو نو دا صفا او مروه د شریعت یو حکم دی، نو دې له صرف لاس ور وړل دي. نو چې بیا به خلکو سعی کوله نو یو اوس به هم لاس ور وړو بل به هم لاس ور وړل. نو بیا چې دغه خلک ختم نو شیطان هغې بچو له راله وایي دا خو نیکان خلک تصویرونه دي، دا خو چې لاس یوسې نو دا لاس کولول هم پکار دي. د نیک سړي مجسمې له د یو نه هغوی به هغه لاس کولو. نو چې د هغوی هغه بچي رالل نو هغوی ته شیطان وایي چې دا خو د دې دپاره ایښودلی شوی نیکانو خلکو مجسمې دي چې په صفا هم ورته سجده کې او بل ته په مروه هم سجده کې. نو هغوی ورته سجدې شروع کړې. د دواړو جهانو سردار مبارک الله پاک راولېږه لیحق الحق ویبطل الباطل. حق الله سرګن که باطل الله ختمو. نو دا شرک او بت پرستیرونو دا د هغې وخت نه او په دغې طریقو باندې دا شرک او بت پرستي دا شروع شوه.